که تاسو خیال وکړئ په نن سبا دور کې په هر کور کې جنگ جګړې روانې دي، سم د کربلا میدان ته جوړي چې کور ته ورننوځي خواخې د انګور سره، ښځه د خاون سره، مشر د کشر سره، کشر د مشر سره، بس یو غوبل یې جوړ وي. هر چاته ټینشن، ډیپریشن، خفګانونه، کور تباہ او برباد شي، رشتې پکې ختم شي. د هغې مین وجه څه ده؟ زه نن تاسو پوهه کوم. انشاءالله الله تعالی به په موږ ټولو باندې رحم کوي. که څه خبرې موږ په ځان کې راولو نو دا ټینشن به بیا نه وي، دا جنګ جګړې به نه وي. خاوند چې څه ټایم کور ته لاړ شي، بهر خپل کارونه وکړي. چې کور ته لاړ شي ښځه یې مخې ته ودرېږي، وایي اوبه راوړه، خیر خو دی که نه، پوزه به تروه کوي، ما سره خبرې مه کوه. ښه ولې؟ ما ته پته نشته، بس ما سره خبرې مه کوه، که څه دې په کار چې راوړم که نه ځم درنه. هغه غریب هم په ټینشن کې شي چې خدای پاکه څه چل دی. خو کېنه ښه په قلاره باندې، په سړیتوب باندې د خپله خبره په احساساتو کې، په الفاظو کې د خپل خاوند ته بیان کا چې نن داسې چل شوی دی، ما ته د دې تکلیف دی، ماشومانو زه تنګه کړي یم، داسې زه راوړه یا هغه راوړه یا د دې څه حل راوباسه. خاوند به په هغې باندې غور وکړي، فکر به وکړي. نو په دې کې به 2 هفتې تېرې شي، خاوند له به پکې هم غوسه ورشي، هغه به وایي چې زه خدای دې کور روان کا، زه ټوله ورځ ستړی شم او ستا مخې ته چې راشم جو کله ته بنګه کې، کله سو چې څه کېږي جو کېږي به په تندر به نه ولې میاشت پکې تېره شي، نه ښځې ته پته او نه خاوند ته چې خبره په څه باندې ورانه شوې ده، بیا ترې هېري. نو ګورئ په دې خپل کور کې خپل ماشومان پوهه کوي، دوی ته عقل وښایي، دوی ته تربیت وښایي، دوی په احساساتو باندې پوهه کا چې کم وخت کې ته خفه یې نو تا ته څه کول پکار دي، د چا نه خفه یې هغه ته به څنګه ته اظهار کې. زموږ سره الفاظ نشته، ذخیره الفاظ، ښایسته الفاظ چې هغه احساسات کومه سخته چې به موږ تېرېږي، د څه نه چې موږ تېرېږو موږ سره الفاظ نشته چې موږ یې بل ته بیان کړو، د هغې په ځای باندې پوزه تروه کوو او دا غویمه هم جوړه کړي. ښه ماشومه که موږ وګورو، ماشوم چې په کور کې په ژړا شي، موږ ورته چوپ د نه سړي بچیه که چنګ دې وکړلو په دې سټ باندې دې خېجمه، هغه غریب هم چپ شي، بس سیټ ته ناست دي، بیا په ژړا باندې شي، بیا څوک تعویذونه له بوځي، څوک یې دمونه له بوځي. یا خانه ته غټ سړی دا ماشوم کېنوه، ده ته ووایه بچې ته ولې جاړې، څه چل دی، تا ته پرابلم څه دی؟ هغه به وایي چې دا کم امونه تا راوړي دي، ما له دې وړوکې ام راکړی، ما له غټ ام راکړه، پوهېږې په خبره، یا دا ام مې نه دی خوښه، ما له مڼې راوړه. نو ګوره ماشوم په دې خبره باندې پوهې کا، ریزن وګوره، د هغې شاته وجه وګوره، دا ماشوم ولې جاړي، هغه به خپل احساسات تا ته بیان کړي. ته د 40 کالو د 30 کالو په تا کې به خپل عقل نشته، نو ستا زوی به ستا نه څه زده کړي. ماشومانو ته قارېږئ مه، هغه له په قلاره دغه شانتې تربیت ورکوه، که نه بیا به دې مثال د ښځې او یا به ستا وي. ښځه دې هم پوزه تروه کوي، دا هلک چې غټ شي نو سبا به د دم د ټولو خلکو سره خفګانونه، جنګ جګړې به وي، د خبرې حل به ورسره نه وي. نو ماشومان پوهه کوي چې بچې تا ته څه تکلیف دی، ته ولې جاړې، هغه چې به ژړا شي ته یې 2 څپېړې نور هم ووایې، نو دا حل نه دی. حل یې دا دی چې ښکلي الفاظ خپلو بچو ته وښایه، بچې تا ته څه تکلیف دی، ته ولې جاړې، ستا څه احساسات دي، ته نن ډېر زیات خفه یې، څه وجه خو به نه وي، که څه یې ما ته ووایه زه دې پلار یم، زه یې حل راوباسم، زه دې ملګری یم، تا ته څه پرابلم وي بچې ما ته وایه، مور ته دې وایه، هر څه به زه هم تاله راوړم. دې سره به دا ماشوم په قلاره باندې به د ګروت کېږي. د ښځې سره کېنه، د مور سره کېنه، مور چې ته کور ته لاړ شې که مور دې خفه وي نو ته ځان مه خفه کوه، بلکې د مور سره کېنه، ورته وایه ولې موډ دې خراب دی، خیر خو به وي که نه. نو که هغې ډېره زیاته پوزه تروه کړله، که څه خبرې مو کړلې نو ته د خوږې نه کار واخله، مور ته وایه خیر دی، الله به خیر وکړي، ما ته ووایه ما پوهه کړه، نو ته به په هغې کار شروع کړې. دلته دې مور خفه وي او دلته مطلب ښځه هم خفه وي، جو هلته پکې ته هم خفه شې، نو په کور کې دا غوغا جوړه وي او د هغې نتیجه تا نه وي رایستې، د هغې حل دې نه وي رایستې، نو جګړه خو ختمه نه وي. لږ په کور کې کښېنئ، ذخیره الفاظ په خپله را پیدا کا، بچې ته ووایه چې قربان بچې زه ستا پلار یم، ستا دپاره منډې تړلې وم، ما ته ووایه بچې تا ته د څه کمې دی، مور ته ووایه چې زه خو د سهار نه واخله تر ماښامه پورې یم ستاسو دپاره منډې تړلې وهمه، ما ته ووایه. ښځې ته ووایه چې پوزه تروه مه کوه، ما پوهه که کښېنه، تا ته څه تکلیف دی. همدغه رنګ رور کښېنوه، رور سره جنګ جګړې مه کوه چې خدای دې کور وران کا، نغرې دې خدای وران کا، الله دې درنه ما خلاص کړي، دغه خیرې مه کوه، په خپله په ځان کې عقل را پیدا کا، کېنه دغه احساسات د هغوی واوره، د هغوی چې کوم فکر دی، کوم سوچ دی، په هغې ته فکر وکړه، د هغې بیا یوه نتیجه راوباسه، د هغوی مخې ته یې کښېږده، هغوی ته وایي چې په دې کې ما ته هم تکلیف میلاویږي، تا ته هم تکلیف میلاویږي، معاشرې ته هم تکلیف میلاویږي، د دې خبرې دا حل دی. نن به که زده کړه ونه کړي سبا به یې وکړي، که سبا یې ونه کړي بله ورځ به یې وکړي، نو انشاءالله جنګ جګړې به ختمې شي. خو چې ته هم په پوزه باندې مچ نه پرېږدې، هلته دې ښځه هم نه پرېږدي، هلته دې پلار هم نه پرېږدي، هلته دې مور هم نه پرېږدي، کور به دې خانه
د کربلا میدان نو داسې خفګانونه به روان چې تاله به بیا چلم نه درځي. اوس هم په د خپلو بچو باندې، په لور باندې، په بچي باندې، په رور باندې، په ښځه باندې همدغه ښځه دې د همدغه ټولو سره همدغه ترتیب برابر کړي چې ښه په خوږه کې دې یو بل پوهه کوي. انشاءالله دا خفګانونه به نه وي. او که ته راشې هغوی هلته خفه وي او دلته ته خفه شې نو بیا به یو بل د مرچړق نه نیسئ. د دې بیا خانه وروسته حل نه راوځي، ځکه چې رشته ختمه شوله جو بیا هغه مزنۍ که بیا جوړولی نه شي. یو جهان مننه.